د یاران تلویزیون خوږو معززو لیدونکو السلام علیکم. وخت مو په خیر. تاسو ګورئ یاران ټي وي یوټیوب چینل. ملګرو، یو په زړه پورې زیری د افغانستان او ویسټ انډیز ټولې لوبې موږ په افغانستان او له افغانستان څخه بهر په ټوله نړۍ کې په کوم تلویزیون کتلی شو او په کومه کوالټي باندې، او موږ څنګه کولی شو همدغه تلویزیون برابر کړو په خپل سیټلایټ کې. دا ټول په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو، خو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. دا چې افغانستان او ویسټ انډیز خپل منځ کې 3 شلاوریزې 3 50 او یو ټیسټ لوبه د افغانستان په کوربتو په هند کې ترسره کوي، نو افغانستان ورته د شلاوریزو او 50 لوبډلو سکواډونه اعلان کړل، او د ټیسټ لوبې لپاره به لوبډله د شلاوریزو لوبو وروسته اعلان کړي. نو په دغه سکواډونو کې ځینې افغان لوبغاړي نه واخیستل شوي چې د کرکټ ګڼو مبصرینو پرې نیوکه کړې وه، خو بیا هم همدغه لوبډله انتخاب شوه. نو د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ دغه لوبلړۍ به د راتلونکي میاشتې په 6 تاریخ پیل او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي، چې دغه ټولې لوبې په افغانستان کې له ملي تلویزیون او ملي سپورت تلویزیون او همداشان وطن تلویزیون څخه خپریږي. نو ملګرو، که تاسو په افغانستان یا هم له افغانستان څخه بهر یاست، نو تاسو کولی شئ په خپل سیټلایټ کې په دغه فریکونسیو سره RTA سپورت یا RTA او همداشان وطن HD تلویزیونونه عیار کړئ. ملګرو، لکه څرنګه تاسو په سکرین باندې تصویر ګورئ، په لومړۍ خانه کې فریکوانس کې 11504 به ولیکئ او دا غځای به وي کړئ او لاندې به 8310 ولیکئ. هغې وروسته به تاسو د سرچ بټن کیکږئ او تاسو ته به دغه تلویزیون RTA سپورت ښکاره شي.